سلامونه نیک هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ولی یو شمېر وکیلانو خوشحال سعادت ته د لرې کېدو دسیسه جوړه کړې ده. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. د پولیسو ځوان معین خوشحال سعادت ته د یو شمېر وکیلانو له لوري دسیسه جوړه شوې وه. دغه وکیلانو دغه دسیسه د سمبولې د 18مې پیښې وروسته جوړه کړې وه تر څو خوشحال سعادت د دندې پرېښودلو ته اړ کړي، خو دوی په خپل پلان کې بریالي نه شول. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ځینو وکیلانو د سمبولې د 18مې له پیښې وروسته دسیسه جوړه کړې وه چې پر مټ به یې خوشحال سعادت دنده پرېښودلو ته اړ کوي، خو په خپل پلان کې دوی ناکام شول او بریالي نه شول. دوی همدا راز زیاته کړې ده چې له وکیلانو سره د یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکو ملاتړ هم و. هغه چارواکي چې د سمبولې میاشتې په 18مه یې ځانګړي ځواکونه وحشیان ګڼلي وو. د ولسي جرګې اکثریت غړي له خوشحال سعادت سره ځکه مشکل لري چې هغه پولیسو ته امر کړی څو په چیک پوینټ کې د وکیلانو موټرې ودروي، وی پلټي او تورې شیشې یې سپینې کړي. د یادولو ده چې تېره شپه د کابل د پلچرخي ګمرک سره پولیسو یو وکیل موټر درولی او هغوی ته یې ویلي چې تورې شیشې دې سپینې کړي، خو په ځواب کې د وکیل ګارد ورته مرمۍ تېره کړې وه. دغه ګارد پولیسو نیولی او بندي کړی یې و. له هغې وروسته یو شمېر نور وکیلان هم یادې ساحې ته راغلل. هلته یې د احتجاج په ډول لاره وتړله او ویل چې کوم پولیس د وکیل ګارد نیولی هغه دې دوی ته حواله کړل شي. خو وروسته بیا د شپې په 11 بجې د ولسي جرګې وکیلانو عاجله غونډه رابللې وه چې دغې غونډې ته یې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم بللی و. هغه هڅه وکړه چې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ جنجال حل کړي، خو وکیلانو غوښتنه دا وه چې جنرال خوشحال سعادت دې له دندې لرې کړل شي. د یادونې ده چې د څو کالو راهیسې په کونړ او داسې نورو سیمو د پاکستان توغندي راورېږي چې ډېری ماشومان او ښځې پکې شهیدانېږي، خو دوی هېڅکله هم داسې یوه عاجله او په نیمه شپه غونډه نه بلله. خو چې کله د دوی بدماشي ته نور د پای ټکی کېښودل کېږي نو په نیمه شپه هم داسې غونډې بلل کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه راپور تر خپرېدو وروسته خلکو پراخ غبرګونونه ښکاره کړي دي چې د وکیلانو ملامت دي او د جنرال خوشحال سعادت په ملاتړ یې پوسټونه او لیکنې وکړې او وکیلان یې بیا وغندل. تاسو دغه وکیلانو ته څه ویل لرئ؟ خپل نظرونه مو د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما را سره شریک کړئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ.